غپ شپ لایټ موډ کې خبرې دا ټولې ضروري دي. خوند طنز مزه اسې لطیفې ویل اینډ ګډ ښه خبره ده خلک وخاندي خوشحاله شي. خو لکه رزق دپاره داسې ګټیه کارونه کول دا بیا ډېر سپک ښکاري. دویمه مې دا خبره کوله چې باجوړ والا ماته ګران دي. زما ځان ته زه د هغو نه یم هغو زمونږ نه دي موږ د یو بل نه یو موږ د ورغون نشته. زما کله هم دا مطلب نه دی چې خدای مې رضا هغوی ته یا بل چا ته او دا خو زموږ خپل وطن دی او په هغه باندې بل زفر صاحب دا چې نه صرف دا چې نه خفه کېږي پرې بلکې هغه کمنټ هم دوه درې ځل کړی بیا کال هم مونږ خبرې بلوس کړی وي ګپ شپ هم لګېدلی و. راتلونکي وخت لپاره د هغه پلان ایون د هغه ډېر ښه باجوړ وروسته ستا اختلاف زما اختلاف دا کوم مطلب نشته. هغه پخپله ډېر کرسټل کلیر دی د خپلو خلکو لپاره د خپلو خلکو د تعمیر ترقۍ لپاره. ته به دې مطمئن یې بېطورې باجوړی نه به مطمئن زه به بېطورې باجوړی مطمئن یم نه بیم دا زما خلک خو هغه اټلیسټ خپل ایفرټس کوي او د دې خلکو هم د یو خاص هدف پورې منډه وي د هغې نه اخوا د دوی هم وس نه رسېږي. په ترقیاتو کارونو کې پي ایچ ډي پي جوړېږي هلته پې د هرې علاقې نه خلک زور کوي که نه نو دوی ته ګناه هم دی ګڼي. هر یو ایم پي ای ایم ایل اې که هغه د هرې پارټۍ دی هغه کوشش کوي چې زیات نه زیات خلکو ته څه ویسي خلکو ته څه جوړ کړي سړک چینه اوبه ډبه جومات سولر بجلي. نو دا مو وایي چې یو سړی کامیاب شي هغه به دا سوچ نه کوي چې بل پرې نه کوم زه ووټ اخلم او دی به کار نه کوي یا دی به د کار کولو کوشش نه کوي. خو د بعضې خلکو بیا صلاحیت نه وي خپله خبره په سمه نشي منلی. نو ګلظفر صاحب په هغو کې دی چې خپله خبره هم په خلکو منلی شي. لکه دا زه هارټ فیلډ خبره کوم دا نه چې زما خیال ساتي. زما شاید په موجوده وفاقي کابینه کې هم داسې خلک دی چې هغه ما سره ان پرسن په تعلق وزیران فیډرل پروینشل کې هم داسې خلک شته چې کالز مونږ یو بل ته کوي ماته دا زه ډېر عاجز انسان بلم فقیر خو ماته کوي. فیډرل کې به هم یو پروینشل کې به هم خو په دغه بنیاد هم نه کوم چې زما پرسنل کیر کوي خو لکه یو ښه خواري کوي خسکي کوي خپل هغه که سیوی ټومری دی که بل روډ دی د شیخا بابا روډ دی که دغه وسې هغه ماموند والا روډ دی که نه نو نور هم لګیا دی خپل هغه څه لړل د بل چې دي غریب کوي. نو او په دې کې خو اوس په دې موجوده سیټ اپ کې په هغه سره کوم په وفاق کې حکومت هم نشته نه په صوبت کې د هغه خپله نمایندګي نشته سیټ هم بېللی. نو په دې شته حالاتو کې چې هغه غریب د لړل د پلچونه کوي دا ډېر وي د کار. دا دوه خبرې ضروري وي ما ته ښکارېدې چې څه تاسو سره کوم. زه بل دا چې د هفته دوه لایو راغلی هم نه وم زه په دې چل کې به دا پیج هم لږ څونه فعال کېدی شي د ملګرو په مرسته ستاسو یارانو دوستانو په مرسته. البته ما ته دا وخت نه ښکاري چې دا ځان له صبح خو نه خو دا خدای ورکړه یا ستاسو ملګرو یارانو دوستانو برکت یا څه ذاتي تعلق معلوق وي د هر چا. نو صوبې والا خبر نه زه ډېر بلک سړی ډېر عاجز و حقیر فقیر بنده چې یو ټیم بیا مو بل ټیم مې یقین نه او نه را صحیح چې ګنې بل ټیم خو بس بیا خدای یو طرف نه راکړي حلاله راکړي بس زه خوشحال یم. نو دا په دې بنیاد وي چې لکه دا خو سړی ژوند کوي نو سړي ژوند کړی ګرځېدلی سیاسي سرګرمۍ سماجي سرګرمۍ ټولنیز دا لړل تپل نو خامخا تعلق معلوق یې وي ایم پي ای سره ایم ان ای سره وزیرانو سره د هرې پارټۍ یو نیم اټ پاکستان کې چې ښکاره 10-12 پارټۍ وي نو ستاسو دعا ده چې څه ناسه یو چاته ووایم چې دا چا هېڅ خدمت دی دلی او کاغلی او کار نه کوي بیا به یې وس کي بیا به یې نه هغه زما بیا زه پوهېږم په دې ما چې یو سړي ته ووایم شاید وس کي نه نو دا د خدای ورکړو د ملګرو هغه لاس خلاصي ګڼي. نو چې یو بل دا چې پښتونولي هم ده یعنې تاسو ته ووایم چې دا خو بیسک پښتونولي هم ده. اوس ته مراد دی د سوات دی د باجوړ دی مراد علي چې هر ځای دی لکه دا مسلسل زه ګورم ډېر د کمنټونو نورو کامپاله پوسټونه باندې هم ګورم او ما دا پته نشي دا کوم ځای دی بیا هم دا ما ته یاد دی ما خدمت یې هغه یاد بس ما ته وایي چې ما ته کال وکړه زه ما څه مسله شته دومره دغه لرم سیزي کارډ مې کړی نو اني ټایم دلته کال هم کولی شم د خدمت کې زه کولی شم ایم هیر او زما پسې کمیږي څه بلکې سړي ته یو جی کے مومن پی ٹی آئی سے وہ